د لوی او بخښونکي خدای په نامه ستړي مه ناصر شایم د نړیوالو اړیکو په باره کې د ویډیوګانو د سلسلې و اتمې برخې ته ښه راغلاست. انارشي د سیاسي ریالیزم په تیوري کې یو خورا مهم کانسپټ دی. سیاسي ریالیستان وایي چې د نړیوال سیستم چې دی دا انارکیک دی، په دې معنا چې دلته انارشي ده او دغه واقعیت دی د دوی په اند البته چې د نړیوال سیاست روح ورتاینوي، یعنې په دنیا کې چې کومې سیاسي پیښې کیږي دا په دې خاطر چې نړیوال سیستم چې دی دغه سټرکچر یې پخپله یا جوړښت یې انارکیک دی. او دوی وایي چې د دې مثالونه په تاریخ کې نن او په راتلونکي کې خورا ډېر تر سترګه کېدای شي. نو راځئ چې وګورو چې انارشي څه شي ده. ښه، انارشي یا په انګریزي ژبه چې انارکي ورته وایي څه شي ده. اول خو دا خبره په فکر کې ونیسئ چې کله چې موږ په نړیوالو اړیکو نړیوال سیاست کې د انارشي خبره کوو، هدف مو هغه انارشیزم و انارشیستان نه دي او د هغوی سره چندانې ارتباط نه لري. سیاسي ریالیزم چې دی چې په نړیوالو اړیکو کې یو خورا مهمه تیوري ده، هغه وایي چې دا نړیوال سیستم چې دی دا انارکیک یا دلته انارشي دی او په عامه اصطلاح یعنې دلته یو ګلګلمیري ده او یو چغالي میدان دی د دنیا چې ده. ښه، دا په څه مفهوم؟ مثلا دا به یو نړیوال سیستم وګورو، دلته دا دی زورور دولتونه شته او تر هغه یو څه کمزوري دولتونه شته او تر هغو هم پسې کمزوري دولتونه شته. دا یو نړیوال سیستم دی. نو سیاسي ریالیستان دا وایي چې په دوو دلیلو باندې دغه سیستم چې دی د دوی په اصطلاح انارکیک دی. دا کوم دلیلونه دي؟ اول دلیل وایي دا دی چې په نړیوال سیستم کې یو مرکزي چارواکی نسته. دا په دې معنا چې دلته په نړیوال سیستم کې یو داسې مرکزي حکومت نسته چې قوانین جوړ کړي او په سیستم کې د دننه کسانو دفاع دې وکړي. دوهم دلیل دی دا وړاندې کوي چې په دغه نړیوال سیستم کې یو نړیوال پولیس نسته، یعنې د داسې یوه قوه نسته چې قانون تطبیق کړي. نو ریالیستان وایي چې دغه دوه دلیله دي چې ځینو نتایج د دې څخه یا ځینې عواقب د دې څخه را زېږېدلي دي او په هغو کې اوله دوی دا وایي چې ځکه چې دلته مرکزي په دا سیستم کې یو مرکزي چارواکی نسته، پولیس نسته، د قانون د جوړولو یا د تطبیق لپاره قوې نسته، نو دا پخپله یو ناامني دلته را پیدا کړې ده او دغه چې دی د هر دولت چې دی یو د عدم تحفظ احساس کوي او دا ځان امن نه احساسوي او دغه د دوی دپاره تر ټولو مهمه او حیاتي خبره دا ده چې د خپل د ځان امنیت څنګه وساتي او ځان څنګه خوندي وساتي. یعنې د دوی دپاره د خپله بقا تر ټولو مهمه او حیاتي خبره ده. دوهمه پایله د دغه دوو دلیلو دا ده چې البته د ریالیستانو په نزد چې دوی وایي چې په دغسې یو انارشي او په دغسې یو چغالي میدان کې دولتونه د خپل ځان د امنیت او د خوندي ساتلو دپاره یوازې پر ځان تکیه کوي او د نورو بهرنیو تهدیداتو څخه دوی باید پر ځان باندې تکیه وکړي او هغه په دوه ډوله دوی کولی سي چې یا به دا چې خپل نظامي ظرفیت او قوت باید ډېر کړي او یا که داسې چې په هغه توان ونه رسېږي نو بیا باید ائتلاف وکړي یا ائتلافونه جوړ کړي د خپل ځان د ساتلو دپاره. دریم دلیل چې نتیجه چې دوی وایي د دغه سیستم چې دلته چارواکي دغه د قانون جوړولو او د قانون د تطبیق لپاره یو مرکزي قوه نسته، دا ده چې دلته یا په داسې یو چغالي دنیا کې د ریالیستان بیا هم وایي چې دا ډېره سخته ده چې پر چا دې باور وسي، ولې چې ټوله د ځان په غم کې دي. نو دا چې دی د یو بې باورۍ ماحول دی او نو دلته چې د بې باوري ده او پر بل چا باندې اعتبار نسي کېدلی، ځکه نو وایي دا ډېره سخته ده چې د اوږده مدت لپاره همکاري د یو دولت د بل دولت سره وکړي. نو په نتیجه کې دا ریالیستان وایي چې دغه نړیوال سیستم چې دی دغه د انارشي دا جوړښت دی چې دا د دولتونو دوی څنګه د دوی پر رویې او پر دا برخورد او چلند باندې تاثیر کوي او دا ټاکي چې دوی
کومو حالاتو کې څنګه چلند وکړي. او دوی د دې خبرې د ثبوت لپاره یو خورا مهم او ښه مثال وړاندې کوي چې هغه ته د امنیت ستونزه یا سکیورټي ډایلاما وایي په انګریزي ژبه. او په هغه کې داسې ده چې دوی وایي د دولتونه چې مثلا دا د دولت دی چې کله دا د نړیوال سیستم ته وګوري او وګوري چې دلته یو مرکزي چارواکی نسته، حکومت نسته، پولیس نسته، د قانون د جوړولو د تطبیق قوې یعنې نسته، او دلته یو د ناامنۍ فضا ده، او د تر ټولو مهم او حیاتي خبره او د دوی لپاره د دولت لپاره مثلا د دولت لپاره د بقا خبره ده چې څنګه دی ژوندی پاتې سي، او دلته ځانځاني ده، هر یو د ځان په غم کې دی او بې باوري ده. نو دی دغه خبرې چې دی د لپاره یو د ناامنۍ احساس ورکوي او دی راولاړېږي او خپل نظامي ظرفیت او نظامي ځواک ډېروي د ځان د ساتلو دپاره. دلته نو د بې دولت چې ګوري و د یو دولت ته چې ښه نو دا یې ولې داسې وکړله، ولې د خپل نظامي ځواک یې ډېر کوي، دا خو ما خو پر ده باندې حمله نه کوله او د ولې دا کار وکړی، نو دا داسې نه چې دی غواړي پر ما باندې حمله او یرغل وکړي. نو دی هم راولاړېږي د ځان د ساتلو لپاره خپل نظامي ځواک چې دی یو څه ډېروي. د دولت ګوري چې اوه دا نه ولې داسې وکړه، زه خو ما خو اصلا د هدف مې نه و یا دغه نیت مې نه و چې پر ده باندې تیاری وکړم یا حمله پر وکړم، دا مې صرف د ځان د ساتلو لپاره وکړله او د بې دولت هم په دې پوهېدی، نو یې ولې دا کار وکړي چې ده ولې خپل نظامي ظرفیت زیات کړي. داسې خو به نه وي چې پر ما به حمله کوي. او دلته چې دی مرکزي چارواکي نسته، پولیس نسته، ناامني ده، ځانځاني ده، باور په چا نسو کولی، نو د ځان بقا تر ټولو مهمه مسئله ده. نو دی ولاړېږي او یو څه نور نو کې خپل نظامي ظرفیت ډېروي. دغسې د بې دولت چې بیا د یو دولت ته ګوري چې اوه دا یې ولې وکړل، دا خو نو والا لکه چې سل په سل کې یې راته په نیت کې ده چې پر ما حمله وکړي. نو دی هم دغه دلایلو په نظر کې نیولو سره خپل د ځان نظامي ظرفیت نور هم ډېروي او دغه رقم د دولت راولاړېږي، نور خپل د ظرفیت نظامي ډېروي، او د بي د هم همدا رقم. دلته د سي دولت چې ګوري اوه وایي دا څه کیسه روانه ده، دی چې ګوري وایي دا داسې ونه چې دوی دواړه غواړي چې پر ما باندې حمله وکړي، حکومت نسته، پولیس نسته، ناامني ده، زه باید ژوندی پاتې سم، بقا زما دپاره او امنیت تر ټولو مهم مسله ده، پر چا باور نسم کولی. نو دی هم راولاړېږي او خپل نظامي ظرفیت ډېروي او په دې ډول باندې دلته د خبره و د وسلو و سیالۍ ته یا د آرمز ریس چې ورته وایي په انګریزي ژبه دې ته رسېږي، چې دا په نتیجه کې دوی د خپل د امنیت د ساتلو دپاره دا ټوله چاپېریال او نړیوال سیستم داسې کوي چې هلته امنیت نور هم تر پخوا خرابېږي او نور هم د شک او د بې باورۍ خبره پکښې زیاتېږي او حتی کیدای شي چې به جنګ ته خبره ورسېږي. البته دا مثال چې د ریالیستان وړاندې کوي دا یو خورا افراطي مثال دی، خو دلته دا خبره مهمه ده چې دغه نورې تیورۍ چې دي دغه سل په سل کې د ریالیستانو سره موافق نه دي او هغوی چې دي و ځان ته نور دلایل لري، هغوی دا خبره نور سره مني، مثلا چې دا نړیوال سیستم چې دی دا دلته انارشي ده. نو البته دوی د نړیوال سیستم په اړه یو خورا مخالف او بل دید لري چې هغه به وروسته بیا موږ پر وغږېږو، خو د هغو کسانو دپاره چې غواړي په نړیوال سیاست وپوهېږي او په نړیوالو اړیکو ځان پوه کړي، د سیاسي ریالیزم چې دی خورا ډېر څه لري چې وړاندې یې کړي. ستاسو د پاملرنې څخه مننه.